السلام علیکم دوستانو. د حریم شاه او د سندل خټک لټولو رازونو پرده پورته شوه. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ ویډیو تر اخره وګورئ او که چا زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو د بوټانو د یو برینډ کمپنۍ مشر حسن شاه وایي چې په دنیا کې څومره هم کلبونه او څومره هم د عیاشۍ اډې دي زه هلته تللی یم او د ډیر نږدې مې لیدلی دي. حسن شاه چې د بوټانو د یو ښه برینډ کمپنۍ مالک دی هیڅ کله هم ځان نه دی پیژندلی ځکه چې هغوی سره نور سټاک هولډر هم شته. هغه په یو ویډیو کې ویلي چې د امریکې نه واله تر دوبۍ او د دوبۍ نه واله تایلینډ پورې ټولو کلبونو کې ما عیاشي کړې ده کوم باره کې چې خلک صرف سوچ کولی شي حالته ورتګ مشکل دی. خو هغه دا وایي چې په دنیا کې ما داسې ډانس نو لیدلی لکه څنګه چې په دوبۍ کې په یو کسینو کې ما د حریم شاه ډانس کتلی و. حریم شاه او سندل خټک په دې کلب کې بیلی ډانس کړی و چې کله موږ پوښتنه وکړه نو د دې ډانس پروګرام په دې ډانس باندې د خلکو نه 1 کروڑ روپۍ اغستلی شوي وي او د یو شپې حریم شاه او سندل خټک 50 لک روپۍ اغستې وي. حریم شاه د پاکستان د سیاست هغه نومونو کې راځي چې د پاکستان د سیاست بیړۍ غرقه کا. دا هغه ښځه ده چې د پاکستان سیاستدان او بزنسمینانو هر یو شپې رنګینه کړي او دا په هغه وخت کې خلکو وپېژنده کله چې دا وزیر اعظم هاوس ته لاړه او هغلته کې وکتل شوه او کله چې په دې باندې دا الزام ولګېدو چې دې د شیخ رشید د جهاز نه غلا کړې ده نو دا په دې باندې ډېره زیاته مشهوره شوه. په دې باره کې شاید تاسو پوره خبر یئ. که تاسو د دې دواړو باره کې سویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.